بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د نن ورځ د موضوع ده هغه د بار آپشن دی. بیا هم په همدغه قسمت د ګان چارټ باندې رایټ کلیک کړو او ورته وي بار چارټ آپشن. دلته آپشن ته راځو. آپشن ته چې راغلو دلته ورته وګورئ په دغه قسمت د جنرال کې قسمت جنرال ته چې راشئ دلته وي چې شو ریلیشنشپ. ګورئ دلته په دغه قسمت کې که دا چېرته ټیک مارک وي دغه ریلیشنشپ تاسو دلته درښیي. دغه ریلیشنشپ دغه قسمتو کې وینئ تیرونه دا درښیي. که چېرته ورته وایئ چې ټیک مارک نه یې وباسئ بیا د ریلیشنشپ د هغو ځای نه د منځه ځي. ګورئ هغه رابطه چې د فعالیتو په منځ کې ښودل کېږي هغه د منځه ځي. هماغه موضوع عین شی په دغه قسمت د هغه کې هم شته په دغه فیته کې هم دلته موجوده. ګوره ریلیشن بار دلته هم چې کلیک وکړئ بېرته هلته درته ښایي بېرته چې کلیک کړئ بېرته د هغو ځای نه د منځه ځي. بیا ورته راځو بیا ورته وایي چې بار چارټ آپشن. بار چارټ آپشن څه ډول دلته انجینر صاحبانو ګورئ درته وایي چې شو لیجند. شو لیجند څه شی دی؟ لیجند هغه شی دی انجینر صاحب چې کوم په دغه بارو کې موږ تاسې هلته ټیک مارک کړي وو هماغه لیجند د ټیک مارکو دلته موږ ته راښیي چې کوم نوع بارونه په دغه سکیجول کې استفاده ترې شوې ده. که چېرته ورته وایي چې شو لیجند لیجند هم چې شو کړ دلته ورته وایي چې اوکې. ګورئ دا لیجند دلته ټول تکمیل راغی. نوعیت د بارو هم دلته وښودل شو چې په دغه سکیجول کې هم دغه بارونه یې تاسې اکټیو دي. اوس که هلته موږ 4 15 10 نور بارونه هم اکټیو کړو هغه په دغه لیجند کې رڅي او راته راښیي چې دغه لیجند کې دا شی موجود وي. دا کولی شي اختیاري د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ. مو زیات په خاطر د ووایم چې په سکیجول کې بیل بار رانه شي د دو ځای نه دا بیخي موږ تاسې غیر فعال کوو. خو په هر وخت و زمان کې چې تاسو غوښتل چې هغه فعال کړئ کولی شئ چې فعاله کړئ. لیمټ ټکسټ لیبل کرکټر 2. ګورئ انجینر صاحبانو دغه لیبلونه چې موږ دلته ورکړي وو دا ته 10 حروفو پورې دغه لیبل دی اخیستی شي په دو ځای کې. که چېرته موږ ورته وي چې دغه لیبل مقدار را کم کړه دلته به اول ټیک مارک ورته وکړئ ورته وایي چې مثلا دا 3 کړه دا تعداد د حروفو یې 3 کړه بېرته ورته راځو ورته وایي چې اوکې. ګورئ انجینر صاحبانو تاسو ولیدل چې دلته دغه د لیجند قسمه دغه تعداد د حروفو یې 3 شول. کوشش وکړئ که 10 15 زیات نه شي. خو که چېرته مثلا بسته اکټیویټي ورسره وایه بیا مطابق د هغو ته 9 پورې فعاله وساتئ. د هغو نه وروسته بیا راځو انجینر صاحب بیا ورته وایي چې بار چارټ آپشن. بار چارټ آپشن ته چې راغللو د دو قسمت کې انجینر صاحب دغه چې درته لیکل دي چې ډیفالت سایز فار نیټورک آیټم دغه 150 نیول دي دا پیکسله دي چې د نوټبوکو دپاره استفاده کېږي دا په مغو 150 کې همیشه پرېږدئ. د هغو نه یې مه ښوروئ. د هغو ځای نه راځو موږ دغه قسمت ته دلته ویلي چې کولپس بار. کولپس بارونه په دو ځای کې چېرته ورته وښیئ چې شو ریلیشن فار کولپس بار. ریلیشن په مابین د کولپس بارو کې وښیئ دا به ورته ټیک مارکوئ او د کولپس په مابین کې چې کوم دلته هم چې کولپس کړل مخکې چې فعالیتونه سره هم کړل دا د هغو ریلیشن درته ښیي. او که ورته وایي چې نه کار هم نه دی بېرته د ټیک مارک نه وباسئ. دو ځای نه وروسته ډیټا ډیټ دی. ډیټا ډیټ هغه خط دی دغه خط دی چې دلته پروت دی په دغه قسمت کې وینئ دا خط ده ته ډیټا ډیټ لاین ویل کېږي. ډیټا ډیټ لاین هغه لاین دی کله چې موږ تاسې خپل سکیجول ته هغه ډیټا اډ کوو هماغه تاریخ په دو ځای کې د خط ورته رالویږي د هماغه تاریخ نه چې موږ تاسو چې پروژه په اول کې کریټ کوله دا ډیټا لاین دلته ورته رالویږي. دا ډیټا لاین کولی شو دو نوعیت ته تغییر ورکړو. ورته وایي چې مثلا دا په هایډن لاین باندې راته وښیئ په هایډن لاین باندې راته راښیي. که ورته وایي چې دغه تکنس لږ زیات کړه تکنس یې زیاتوي راته. که ورته وایي چې مثلا رنګ ته یې تغییر ورکړه رنګ ته یې تغییر ورکوي. کله چې اوکې ورته ووایو موږ راځو دلته ورته ښیو اوکې چې ورته وویلې تکمیلا ګوره دغه شکل په دو رقم سوی. دا هایډن لاین و اول دلته هایډن لاین نه ښکاري وو هایډن لاین دی اما خبره دلته چې تکنس د خط شوی دی په هایډن باندې نه ښکاري کوي. بېرته کوش ورته وایي چې ډیټا ډیټ ته ورشو په ډیټا ډیټ کې دغه سایز یې وړکی کړو. سایز هم چې وړکی کړو یو رنګ به هم بل رنګ یو رنګ به هم بل ورته انتخاب کړو مثلا تور رنګ به ورته انتخاب کړو چې لږ ښکاره شي. هلته چې هایډن لاین دی دغه نه هایډن لاین دغه لاین به ورته ونیسو مثلا دا لاین به ورته ونیسو دا هم چې ورته ونیول اوکې به ورته وي. ګورئ انجینر صاحبانو دغه لاین په هماغه شکل د هایډن لاین باندې دلته راغی واقع شو. د هغه نه وروسته راځو بیا
بار چارت آپشن ته بار چارت آپشن ته چې راغلو په بار چارت آپشن کې ورڅو سلاید لاین ته سلاید لاینونه څه شی دي انجینر صاحب سلاید لاین دغه لاینونه دي چې په داخل د بار چارت کې ګوره دغه قسمت کې ښکاره شوي ده شکل د هایډن لاین باندې دلته ښکاره شوي دي که موږ ورته وي چې دغه لاین ته د تغییر ورکړه مثلا هایډن مه کوه نورمال لاین یې کوه بیا دلته کلیک چې پرې وکړې ګورې دا خطونه په دغه شکل باندې تبدیل شول بېرته ورځو ورته وي چې بار چارت آپشن ته چې راغلو ورته وي ساید لاین دو لاینو ته راغلو دا لاین هم دغه قسمت چې دی دا هورزنټل لاینونه دي چې په شکل د هورزنټال باندې پراته دي دغه قسمت ته وګورئ نرسې دغه قسمت نه تر دغه خطه پورې تقریبا 15 رو تفاوت لري که موږ ورته وي چې 15 رو یې مه کوه یو رو لیکه یوه رو تفاوت ورته کوي یو رو چې ورته وایي ګورئ نو صاحبانو لکه صفحه د اکسل دا ځای سلونه یې موږ ته واچول هغه په دوه شکل د هر فعالیت دپاره یې جدا جدا یو سل واچوه نو بیرته ورته رسو رایټ کلیک ورته کړو رایټ کلیک هم چې وکړو بیا ورته رسو چې بار چارت آپشن ته چې راغلو بیا سلاید لاین ته راځو په سلاید لاین کې اوس د ورټیکل ته ګورو ورټیکل یې مینه دغه ځای نه تاسو کولی شئ چې دو ته تغییرات ورکړئ مثلا په دو ځای کې ورته وایي چې شو ښکاره یې کړه دلته مثلا دا په هایډن لاین دا هغه هایډن لاین دي دا ورته وایي چې نورمال لاین یې نورمال لاین باندې هغه دو ځای نه نیول کېږي دو ځای نه انجینر دا په کوارټر باندې هغه شوي دي کولی شئ تاسو یې په ډې باندې ونیسئ هره ورځ کې یو دانه ته واچول شي اوکې ورته وایي انجینر صاحبانو ګورئ خط په هره ورځ کې د تاسې یو لکه د اکسل سل په دو رقم سره دلته دا ترتیب کېږي جوړېږي د هغو ځای نه وروسته انجینر صاحبانو راځئ دغه بېرته هغه ته د بار چارت آپشن ته راځئ په بار چارت آپشن کې موږ تاسې راځو د دو قسمت نه خلاص شولو دا موږ بېرته استاندرد کوو خپل کوارټر ته یې وړو که چا خپله د خپلې خوښې په اساس باندې تغییرات کې راوستل په دو رقم سره تاسو کولی شئ چې هلته تغییرات راولئ د هغه ځای نه وروسته موږ راځو پروګرس لاین ته پروګرس لاین هغه لاین دی چې موږ په یوه پروژه کې پروګرس راښیي د مثال په توګه باندې کله داسې حالت راځي چې موږ غواړو چې د اول د ډسمبر نه تر 5 ډسمبره پورې موږ پوه شو چې څومره پروګرس په د فعالیتو کې شوی دی د دو په خاطر باندې چې دا کار وشي دلته کولی شو سایز ته یې تغییر ورکړو سایز یې 1 2 او 3 ونیسو د خط سایز دی البته دا یو خط دی چې هلته ښکاري او رنګ ته یې مثلا تغییر ورکړو رنګ ته یې ورته وي چې رنګ یې موږ ته ژېړ رنګ باندې ونیسئ د دو ځای نه ورته وي چې اوکې چې ورته ویل انجینر صاحب دلته دا ځای په ځای شو اوس دغه قسمت ته چې راشو ګوره دا هم هماغه پروګرس لاین دی په دغه باندې چې کلیک وکړه دغه ځای کې پروګرس لاین یې واچوه دا پروګرس لاین راوړئ دو طرف ته انتقالوئ موږ مثلا دو ته ورته وایي چې د چهارشنبې نه تر شنبې پورې موږ ته هغه کوم فعالیتونه چې په دو سکیجول کې دا موږ ته راوښیي دغه ځای باندې دا تر شنبې پورې دا خط راویلو په دو ځای کې ورته چې هغه کوم فعالیتونه چې په دغه انټروال کې موجود دي دا ټول په زیړ خط تاسو ته لیکي چې دا فعالیتونه دلته موجود دي